نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ستاسې ښځې ستاسې کښتونه دي، ستاسې خپله خوښه ده، څنګه مو چې زړه غواړي هغه شان په خپل کښت کې تصرف وکړئ، خو د خپل راتلونکي فکر ولرئ او د الله له خفګان نه ځان وژغورئ. ښه پوه شئ چې یوه ورځ به له هغه سره یو ځای کیږئ. او ای پیغمبره، څوک چې ستا لارښودنې ومني هغو ته د بري او نیکمرغۍ زیری ورکړه. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. د الله نوم په داسې قسمونو خوړلو کې مه یادوئ چې په هغو کې هدف له نیکۍ، پرهیزګارۍ او د خدای د بندګانو د ښېګڼې له کارونو څخه منع کول وي. الله ستاسې ټولې خبرې اوري او په هر څه پوهیږي. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. کوم بې معنا قسمونه چې تاسې بې ارادي خوړلي وي پر هغو باندې مو الله نه نیسي، خو کوم قسمونه چې تاسې د زړه له کومې خوړلي وي پر هغو به مو ارومرو نیسي. الله ډیر بخونکی او تیریدونکی دی. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. کوم خلک چې له خپلو ښځو سره د نااړوندۍ قسم کوي هغو ته 4 میاشتې وخت دی، که ورته رجوع وکړه نو الله بخونکی او رحیم دی. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. او که هغو د طلاق هوډ یعنی عزم کړی وي نو ودې پوهیږي چې الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. کوم ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغوی د 3 حیضونو موده په انتظار تیره کړي او دا ورته روانه ده چې هغه څه چې الله د دوی په رحم کې پیدا کړي وي هغه پټ کړي. هغوی ته هیڅکله نه ښایي چې داسې وکړي که په خدای او د آخرت په ورځ ایمان لري. که د هغو میړونو د خپلو اړیکو سمولو دپاره چمتو وي نو د همدې عدت په دوران کې په خپله نکاح کې د هغو د بیا راوستلو حق لري. د ښځو لپاره هم په معروفه توګه همغسې حقوق دي لکه څنګه چې د نارینه‌و پر هغو حقوق دي. البته نارینه پر هغو باندې یوه درجه لري او پر ټولو باندې الله غالب، مقتدر او د حکمت او پوهې څښتن دی. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك
طلاق 2 ځله دی. بیا دې یا په سمه توګه ښځه وساتله شي او یا دې په ښه توګه رخصت کړی شي. او په داسې شان رخصتول تاسې ته روان نه دي چې څه شی مو ورکړي وي له هغو نه یو څه بیرته ترې واخلي. البته دا مستثنا ده چې ښځه او میړه د الله په حدودو باندې په درېدو کې اندېښمن وي. په داسې صورت کې که تاسې ته دا ویره وي چې هغوی دواړه به د الله پر حدودو ټینګ پاتې نشي، نو د هغو دواړو په منځ کې د دې خبرې باک نشته چې ښځه خپل میړه ته یو څه بدل ورکړي او ځان ورڅخه بیل کړي. دا د الله ټاکلي پولې دي، له دې نه مه اوړئ، او څوک چې د خدای د پولو نه واوړي همغوی ظالمان دي. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بیا کله 2 ځله طلاق ورکولو نه وروسته ښځې ته 3م ځل طلاق ورکړي، نو هغه ښځه بیا د هغه لپاره روان نه ده، مګر دا چې بل چا سره د هغې نکاح وشي او هغه یې طلاق کړي. کله هغه وروسته لومړي میړه او دې ښځې دواړو دا فکر وکړ چې پر الهي حدودو به ودرېږي، نو که دوی یو بل ته رجوع وکړي څه باک نشته. دا د الله ټاکلي حدود دي. د هغو خلکو د لارمیندنې لپاره یې څرګندوي چې د هغه د حدودو د ماتولو په عاقبت پوهیږي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. او کله چې تاسې ښځو ته طلاق ورکړئ او د هغو عدت په پوره کېدو شي، نو یا یې په ښه توګه وساتئ یا یې په ښه شان رخصت کړئ. محض د ربړولو لپاره یې مه ایساروئ چې دا به تیری زیاتی وي. او څوک چې دا کار وکړي هغه به په حقیقت کې خپله پر خپل ځان ظلم وکړي. د الله په آیتونو ملنډې مه وهئ. دا مه هېروئ چې الله په څه لوی نعمت تاسې سرلوړي کړي. هغه تاسې ته نصیحت کوي چې کوم کتاب هغه پر تاسې نازل کړی دی د هغه درناوی وکړئ، له الله نه وویریږئ او ښه وپوهیږئ چې الله له هرې خبرې نه خبر دی. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کله چې تاسې خپلو ښځو ته طلاق ورکړ او هغو خپل عدت پوره کړ، نو بیا په دې لاره کې خنډ مه پیدا کوئ چې هغوی د خپلو پخوانیو میړونو سره نکاح وکړي که د دواړو خواو په دې موافقه راغله. تاسې ته ښودنه کیږي چې هیڅکله داسې حرکت مه کوئ که پر الله او د آخرت په ورځ ایمان لرئ. ستاسې لپاره مناسب او سپېڅلې لاره هم دا ده چې له دې نه ځان وژغورئ. الله پوهیږي او تاسې نه پوهیږئ. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار
بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. نو میندې د خپلو بچیانو ته پوره 2 کاله تی ورکړي. په دې صورت کې به د ماشوم پلار په ښه توګه هغو ته خوراک او جامې ورکوي، خو داسې نه وي چې د چا په اوږه د هغه له وس نه پورته پیټی کېښودل شي، نه د مور ته له دې امله آزار ورسول شي چې ماشوم د هغې دی، او نه د پلار له دې امله وکړول شي چې ماشوم د هغه دی. د تی ورکوونکي چې څنګه د ماشوم په پلار دا حق دی، همداراز د هغه پر وارث هم دی. خو که دواړه خواوې په خپل منځي موافقه او مشوره له تی بیلولو غواړي، د دې خبرې څه باک نشته. او که ستاسې په نظر کې دا وي چې کومه بله ښځه دې ستاسې ماشوم ته تی ورکړي، نو په دې کې هم څه وبال نشته، خو په دې شرط چې تی ورکوونکي سره مو په کومه اجوره فیصله کړې وي، هغه په ښه توګه ادا کړئ. له الله نه وویریږئ او وپوهیږئ چې تاسې چې هر څه کوئ الله هغه ویني. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. له تاسې څخه چې څوک ومري او کونډې پاتې شي، نو هغوی دې پر خپل ځان 4 میاشتې او 10 ورځې په عدت تیرې کړي. بیا چې کله عدت پوره شي، نو د خپلو شخصي چارو په باب د هغو خپله خوښه ده په ښه توګه چې څه کوي ودې کړي. پر تاسې څه مسؤلیت نشته. الله ستاسې ټولو له کړو وړو نه خبر دی. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. د عدت په موده کې که تاسې له هغو کونډو سره د نکاح هیله په اشاره کنایه څرګنده کړئ او که یې په زړونو کې پټه وساتئ، په دواړو صورتونو کې څه باک نه لري. الله پوهیږي چې هغوی به په زړونو کې در یادیږي، خو پام کوئ چې پټه وعده او تړون به ورسره نه کوئ. که کومه خبر کول وي نو په روا ډول دي وي، او د نکاح تړلو پریکړه تر هغه وخته مه کوئ چې تر څو پورې عدت تیر شوی نه وي. ښه وپوهیږئ چې الله ان ستاسې د زړونو په رازونو پوهیږي، نو له هغه نه وویریږئ او په دې هم وپوهیږئ چې الله زغمونکی دی، له وړو وړو خبرو تیریږي. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. پر تاسې هیڅ ګناه نشته که خپلو ښځو ته مخکې له هغه طلاق ورکړئ چې لاس مو نه وي وروړی او مهر مو نه وي ټاکلی. په دې صورت کې هغو ته څه ناڅه ورکول ضروري دي. وسوال دې د خپلې وسې او بېوزلي دې د خپلې وسې په اندازه په ښه توګه څه ورکړي. دا پر نیکانو حق دی.
وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. او که تاسې له لاس وروړلو مخکې طلاق ورکړی وي خو مهر مو ټاکلی وي نو په دې صورت کې به نیمایي مهر ورکول وي. دا بیله خبره ده چې ښځه نرمه وضع وکړي او مهر وانخلي یا هغه څوک چې د نکاح د عقد واکمن دی له نرمۍ نه کار واخلي او پوره مهر ورکړي. او تاسې یعنې نارینه که ښه وضع وکړئ نو دا له تقوا سره ډیره ښایي. په خپل منځي چارو کې مروت مه هېروئ. الله ستا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. د خپلو منځونو ساتنه وکړئ په تیره بیا د منځني یعنې مازدیګر د لمانځه د الله په وړاندې داسې ودرېږئ لکه چې فرمان منونکی غلام دریږي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. که امنیت خراب وي نو که پلی او که سپاره په هر شان چې کولی شئ لمونځ وکړئ. بیا چې کله امنیت ټینګ شي نو الله په هغه شان یاد کړئ چې څنګه یې تاسې ته ښودنه کړې ده چې پخوا پرې نه پوهېدئ. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. له تاسې نه چې څوک ومري او وروسته یې کونډې پریښې وي هغوی باید د خپلو کونډو لپاره دا وصیت وکړي چې تر 1 کال پورې د خوراک پوښاک ورکړی شي او له کورونو څخه دې نه ایستل کیږي. بیا که هغوی په خپله ووځي نو د خپل ځان په برخه کې چې په ښه توګه هر څه کوي پر تاسې هیڅ مسؤلیت نشته. الله پر ټولو برلاس او د حکمت او پوهې څښتن دی. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. په همدې ډول کومو ښځو ته چې طلاق ورکړی شوی وي هغو ته دې هم په مناسبه توګه څه نه څه شی ورکړی شي او رخصت دې کړی شي. دا پر متقیانو حق دی. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. په دغه شان الله خپل حکمونه تاسې ته په ډاګه څرګنده درښیي هیله ده چې تاسې له پوهې او ادراک سره کار وکړئ. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تا د هغو خلکو حال ته هم څه پاملرنه کړې ده چې د مرګ له ویرې خپل ټاټوبي پریښي وتلي وو او د هغو شمیر زرګونو ته رسید. الله هغو ته وویل ومرئ نو مړه شول. بیا یې هغوی د دوهم ځل لپاره راژوندي کړل. حقیقت دا دی چې الله پر انسانانو زیات مهربان دی او زیاتره خلک شکر نه ادا کوي. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. مسلمانانو د الله په لار کې وجنګیږئ او ښه وپوهیږئ چې الله اوریدونکی او پوه دی. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
له تاسې نه څوک دی چې الله ته قرض حسنه ورکړي تر څو چې الله د هغه پور څو چنده بیرته ورکړي. کمول هم د الله په لاس کې دي او زیاتول هم، او د همغه لوري ته ستاسې ورګرځېدل دي. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. تا پر هغه موضوع څه غور کړی دی چې له موسی نه وروسته د بني اسرائیلو مشرانو ته پیښه شوې وه. هغو خپل پیغمبر ته وویل زموږ لپاره یو باچا وټاکه تر څو چې موږ د الله په لار کې جنګ وکړو. پیغمبر پوښتنه وکړه بیا خو به داسې نه وي چې تاسې ته د جنګېدو امر وشي او تاسې ونه جنګېږئ. هغو ځواب ورکړ نه خیر، دا څنګه کیدای شي چې موږ د خدای په لار کې ونه جنګېږو په داسې حال کې چې موږ له خپلو کورونو څخه ایستل شوي یو او زموږ اهل و عیال له موږ څخه بیل کړی شوی دی. خو کله چې هغو ته د جنګېدو امر وشو نو له یو لږ شمیر نه پرته نور ټول په شا لاړل او الله د هغو هر یو تیری کوونکی پیژني. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. د هغو پیغمبر هغو ته وویل چې الله طالوت ستاسې پادشاه ټاکلی دی. د دې خبرې په اورېدو هغوی وویل هغه څنګه پر موږ باندې د پاچا کېدو استحقاق ومونده؟ د هغه په پرتله موږ د پاچاهۍ زیات وړ یو او هغه ته په مال کې پراخوالی نه دی ورکړی شوی. پیغمبر ځواب ورکړ الله پر تاسې همغه غوره کړی دی او هغه ته روحي او جسمي دواړه ډوله پراخ اهلیت وربخلی دی او الله واکمن دی چاته چې خوښه شي خپل ملک ورکوي. خدای سره ډیره پراخي ده او هر څه باندې عالم دی. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. په دې سربیره د هغو پیغمبر هغو ته دا هم وښودله چې د خدای له لوري د باچا په توګه د هغه د ټاکل کېدو نښانه دا ده چې د هغه په زمانه کې به هغه صندوق تاسې ته بیا راشي چې په هغه کې ستاسې د رب له لوري ستاسې لپاره د ډاډګیرنې وسایل دي چې په هغه کې د موسی د کورنۍ او د هارون د کورنۍ موروثي مقدسات دي او هغه چې په رښتیا یې راوړي. که تاسې مؤمنان یې نو دا ستاسې لپاره ډیره ستره نښانه ده.